یو داسې وظیفه یو داسې ذکر چې د صحیح بخاري شریف روایت دی. ګوره بیا دا وظیفه دا ذکر په صحیح حدیث سره ثابت دی. د صحیح بخاري شریف روایت دی که چیرې یو انسان دغه ذکر وکړي دغه وظیفه وکړي د دې په بدل کې به الله رب العزت 15 ګټې ورنصیب کړي 15 ثواب به الله ولره ورکړي 15 انعامات به الله ولره ورکړي. هغه څه دي که چیرې یو انسان دغه ذکر وکړي دا داسې دی لکه یو غلام چې آزاد کړي. غلام آزادول دا یو ډېر غټ عمل دی. وایي که چیرې یو انسان دا ذکر وکړي دا داسې دی لکه دی چې یو غلام آزاد کړي. دویم دا داسې او دې بدل کې الله رب العزت سل نیکیانې ورکوي. که چیرې دا ذکر انسان وکړي د دې په بدل کې الله رب العزت سل نیکیانې ورکوي او بیا دریم سلې ګناه ورمعافوي سلې خطاوې ورمعاف کوي. او څلورم که چیرې یو انسان سهار دغه کلمات ووایي دغه ذکر وکړي تر ماښام پورې به الله رب العزت د شیطان د شر څخه محفوظه ساتي. که چیرې یو انسان سهار دا کلمات ووایي تر ماښام پورې به الله رب العزت د شیطان د شر څخه محفوظه ساتي. او پنځم انعام دا دی که چیرې یو انسان دا کلمات ووایي وایي د دې کس څخه د دې سړي څخه زیات افضل عمل د هیچا هغه بیا نه دی سوای دغه کس چې دغه ذکر نور تر هغه زیات ووایي. یعنی دا کس دومره افضل عمل وکړي دومره غټ ثواب کار یې وکړي چې تر دې افضل کار ستنه تر دې زیات ثواب کار ستنه چې کوم څوک دغه کلمات وایي. هغه کلمات به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم. داسې د لیکلو ضرورت نشته. کلمه ده لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړي چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي. نو دا کلمات د سره یاد کړئ هر وخت